الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله. زمونږ استاسي درس د نن ورځې درس د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایښت په باره کې ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې د بنو هاشم په دره کې د دوشنبې په ورځ باندې د سهار په وخت کې تقریبا 10 بجې شاوخوا د ربیع الاول په 9 نیټه باندې یو روایت د وجنه، د بل روایت د وجنه د ربیع الاول په 12 نیټه چې دا ډیر مشهور ده. د ربیع الاول په 12 نیټه باندې چې په افغانستان یا په نورو اسلامي مملکتونو کې هم د ربیع الاول 12 نیټه رخصت وي او میلاد النبی په دې نیټه باندې، او د پیل په کال باندې، یعنی پیل په کال دا معنا چې د پیل واقعه چې په پرونی درس کې موږ تاسو ویلې دغه کال باندې نبی علی السلام پیدا شوی په 1501 میلادي کال کې 1501 میلادي کال چې د اپریل د 22 نیټې سره برابرېږي. نبی علی السلام په دې کال باندې پیدا شوی او د نبی علی السلام دایه چې وا په دغه وخت کې د نبی علی السلام دایه شفا بنت عمر د عبد الرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه مور و د دایه و، یعنی چې کومه ښځه ولادت کیږي بل او سره کومه کی هغه ته دایه ویل کیږي، نو دایه و او پالنه بیا ورته ام ایمن کوله. نو نبی علیه السلام چې کله پیدا شو د مور بیبینه یو رڼا وتله چې د شام ماڼۍ ټوله روښانه کړه، ځای ټول روښانه کړه. دا د نبی علیه السلام یو ځان ته خصوصیت او کله چې نیکه خبر شو نیکه ته خبر ورکړ چې مسیح پیدا شوی، عبدالمطلب صاحب ته خبر ورکړ، نو هغه ډیر په منډه باندې راغی او ډیر خوشاله شو او نبی علیه السلام ځان سره کعبه شریفه ته ویوړ او هلته د الله تعالی شکر ادا کړ او په نبی علیه السلام باندې نوم کېښود محمد صلی الله علیه وسلم. محمد ویل کېږي ډیر ستایل شوی ته، په دې خاطر باندې دا نوم کېښود. علما وایي دته په خوب کې ویل شوی چې دا مسیح پیدا شو په د باندې نوم کېږي محمد، خوب کې ورته الله تعالی ښودلی و د جبرائیل علیه السلام په واسطه یا کدار چا په واسطه باندې، خو په خوب کې الله تعالی ورته وښود چې ته به په دې مسیح باندې نوم محمد کړې. محمد ډیر ستایل شوی ته ویل کېږي، اسم مفعول راځي د عربي ژبې ګرامر په بنا باندې. نو په دنیا کې چې ډیر کتابونه لیکل شوي دي په صفاتونو کې، هغه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفاتونو کې لیکل شوي. او بیا په اومه ورځ باندې سنت کړ او خلکو ته د عربو له رواج سره سم ډوډۍ ورکړله عبدالمطلب صاحب. نو اول سر کې پالنه د نبی علیه السلام چې کوله هغه ام ایمن و چې برکت الحبشیه دته ویل کېږي، او دا د عبد الله صاحب وینځه وه. ام ایمن د عبد الله صاحب یعنی د نبی علیه السلام د پلار وینځه وه. نو د ورته وله کې د نبی علیه السلام پالنه د کوله او بیا ام ایمن وروسته په اسلام باندې مشرفه شوله او بیا هجرت وکړه او د نبی علیه السلام نه 15 یا 6 میاشتې وروسته وفات شوله. دا د نبی علیه السلام د پیدایښت درسو. کله نبی علیه السلام پیدا شو نو د کسرا او همدا رقم د شام ماڼیګانې وې دا ډېر روښانه شولې او بعضو روایتونو کې راځي چې د کسرا ماڼۍ وغورځېدله، اور پکې بل شو، داسې ډېر مختلف روایتونه راغلي. نو دا د نبی علیه السلام خصوصیتونه وو، ځکه چې د نبی علیه السلام په پیدایښت باندې په نړۍ کې یو انقلاب راته، یو بدلون په نړۍ کې راته. نو ځکه دا د نبی علیه السلام یو ځان ته خصوصیت و چې الله تعالی ورته ورکړی. نو دې نه وروسته د خیره دې کې خو درس ډېر اوږد، خالي تاسې دونه زده کوئ چې نبی علیه السلام 1501 میلادي کال کې پیدا شوی، د دوشنبې په ورځ باندې پیدا شوی، د ربیع الاول په 12 باندې پیدا شوی. بس دونه کافي ده تاسې ته. اوس راځو د رضا یعنی د شیدو رودلو پړاو. جناب نبی علیه السلام اول وخت کې د خپل مور نه وروسته بیبي امینې نه وروسته چې شیدې رودلې دي هغه د ثوبیې څخه رودلې. ثوبیه دا د ابولهب وینځه وه
او ابو لهب د نبی علیه السلام کاکاو. په اوله کې د نبی علیه السلام پیدایښت باندې ډیر زیات خوشحاله شو او خپل وینځه هم آزاده کړه. نو وروسته چې بیا نبی علیه السلام د پیغمبرۍ دعوت کوه نو سرسخته دښمن ابو لهب شو او د ښځه ام جمیل نومېدله. دا دواړه د نبی علیه السلام سخت دښمنانو. ځکه چې بیا نبی علیه السلام کله دعوت ته شروع وکړله نو ده ورته به ډېرې بدې ردې ویلې. هغه درسونه بیا وروسته انشاءالله په خپل وخت باندې وایو. نو الله تعالی بیا مستقل صورت د دوی د هلاکت دپاره رانازل که چې صورت لهب ورته وایي. د ابو لهب ذکر پکې راغلی. تبت یادا ابي لهب وتب، الله وایي هلاک شو او هلاک د شي لاسونه د ابو لهب. ما اغنى عنه ماله وما کسب، د نه دفع نه کړه د مال او د چې کوم کسب کوو چې شي تر دفع نه کړل. سيصلى نارا ذات لهب، الله وایي ډېر زر ده چې موږ به داخل کو داسې یو اور ته چې هغه به لمبو والا اوري. او وامرأته حمالة الحطب، او د ښځه به هم داخل کو چې هغه راوړونکې د لرګیو ده. فی جیدها حبل من مسد، په غاړه د ده کې الله وایي رسۍ د من مسد د خرما د پوستکو نه جوړه شوې رسۍ. نو دوی به نبی علیه السلام زوروه نو د ده لاسونه شوټ شول او الله تعالی مردار که. او ښځه چې ام جمیل نومېدله د به لرګي راوړل د غرونه. نو یو ورځ باندې جګه شوله، لرګي راوړل، په دغه خپله رسۍ کې پښه یې ونښتله او راځوړنده شوه او غرغره شوه. الله تعالی هغه هلته مرداره کړه. نو دا ثوبیه چې وه د ابو لهب وینځه وه، نبي علیه السلام د ده نه شودې ریدلې وې. او د ثوبې نه د نبی علیه السلام 3 رضایي ورونه. رضایي هغه ورور ته ویل کېږي چې خپله د مور و پلار نه دې نه خو د مور نه شودې رودلي اگر که یو څاڅکی هم یا ډېرې، نو دا بیا په رضا کې راځي. نو د نبی علیه السلام رضایي ورونه چې حمزه بن عبدالمطلب و د نبی علیه السلام کاکا، همدا رقم مسروح په نامه او همدا رقم سلمه بن اسد مخزومي په نامه. دا د نبی علیه السلام رضایي ورونه دي. بیا به انشاءالله نور درسونه چې نبی علیه السلام بی بی حلیمې نه څونه وخت شودې رودلې دي هغه درسونه به په راتلونکي درس کې وایي انشاءالله. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.